دا الله جل شانه حمد سرا او صفت دی چې مونږه مسلمانان پیدا کړیو او زمونږ د وینا نه بغیر مونږ له دوسترګي دولا سنا دوخ پیرا کړی دی او درود او سلام دی په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته حق او باطل واضح کړی دی. محترم زنانه د هر معاشري اهم ترين حصہ ده او د کور رونق او سکون همیشه په زنانو باندې منحصر وي. د اسلام نمخ کې په دور جاهلیت کې با په دې نازک باندې ظلمونه کېدل، په بازار کې به خرڅول شوي، ژوندۍ به خول شولې، صرف د وینځ حیثیت به لرلو او د فساد جړه به ګڼل شوله. لیکن کچرته زنانه په اسلام پلیټ فارم باندې سید رواني وي نو بیا د دنیا اصل حسن او زیور د زنانه ده او د سړی په زندګۍ کې انقلاب او تبدیلی راوستون کې هم دا خزه ده. او الله جل شانه دې نکړي کله زنانه په زندګۍ کې فساد او خرابي پیدا شي نو د کور ټول ماحول به خراب شي، سکون او راحت به په بیچینۍ او پریشانی باندې تبدیل شي. د زنانو اصل مرکز او محور د کور چار دیوالی ده. اسلام د هر قسم ظلم او ستم او د وحشت او بربریت د ناانصافۍ او بېحیايۍ او عریانۍ نه امان کړه او پاکیزه زندگی ورته وروبخله. او څومره حقوق او مرتب چې اسلام ښځې له ورکړي دي نو د دنیا هیڅ یو تهذیب او تمدن هیڅ معاشرې له دومره حقوق نه دي ورکړي. اسلام واحد داسې یو بهترین دین دی چې زنانو ته پوره حقوق ورکړي دي. زنانو ته د خور د مور او د لور مقام ورکړي دي. نو بیا زنانو لفکار دي چې هغوی هم پزان کې ښه صفات راولي، د خپلو خاوندانو د حقوقو خیال وساتي، د کور زیب او زینت وګرځي، بهر چې کوم دی روزي په پرده کې روزي، د اسلام د شعائر خیال وساتي.